بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب عمدة الأحكام دا وضاحت په سلسله کې دا مبارک درسونو او په آخرني درسونو کې مسائل روانو د جمع د مانځه ورسره د نفلي مانځه او هغه مکمل شوي د الله په توفیق سره. د هغې نه بعد مؤلف وایي چې باب الاذان، د اذان او د اقامت مسائل. موږ دې باره کې یو څو خبرې کړې وي چې اذان او اقامت دا څه ته وایي او کله په شریعت کې چې دی یا په کم کال کې اذان مشروع شوی دی، کم وخت نه د اذان ویلی کېږي. او دا خبره هم بیان شوې وه چې په څه طریقې سره د رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره مشوره وشوه چې کله مدینې ته راغی نو صحابه کرام یې را جمع کړو په دې خبره چې یاره موږ د مانځه ته چې دا خلک رابلو نو څنګه به یې رابلو. نو چا یوه مشوره ورکړه، چا بله. بیا په دې کې صحابي عبدالله ابن زید رضی الله عنه خوب ولیدو چې الله ورته پکې د اذان د کلماتو خو. بیا عمر بن خطاب هم دغه خوب ولیدو، تر دې چې د څوارلسو صحابه کرامو پورې دا خوب لیدی شوی دی. هغوی رسول صلی الله علیه وسلم ته ووایي نو هغه ورته وایي دا حقه خبره ده او همدا د اذان کلمات دي. بیا بلال رضی الله عنه ته دغه کلمات وښو، هغه به اذان ورکو. بله خبره ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم څو مؤذنینو نو د هغې هم خبره شوې وه چې څو کسانو مشهورو د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به اذان ورکو. او ډېر زیات مسایل دې باب کې پاتې دي، هغه به انشاءالله کوشش کوو چې نن یې بیان کړو. د اذان او د اقامت مسایل تفصیلا به بیانو او په اسانې طریقې سره چې موږ ټول پرې پوه شو. او بار بار زه دا خبره تکراروم چې دا هغه مسایل دي چې د دې تعلق د هر مسلمان سره دی او د هر مسلمان دې ته ضرورت راځي. بیا اذان په ورځ کې 15 پیرې ویلی کېږي. دغه شان اقامت دی. نو چې کم سے کم موږ ته بعض ضروري مسایل د اذان او د اقامت هغه معلومي، ځکه چې د دې ټیکه دا خاص چا اغستې نه ده چې بس هغه سړی به اذان کوي چې هغه مدرسې نه فارغ وي او هغه دیسي او هغه دغه. نه، مسلمان، هر مسلمان بالغ عاقل نارینه خصوصا هغوی له د دې مسلو اهتمام پکار دی. زه بعض کسان وینم حیران شم ورته او شکر هم د الله ادا کړم. کله ته ورته ووایې که نه چې اقامت وکړه نو په هغه رپېده راشي، رپرپې په ولګي چې یاره دا به اوس څه کوو. او چې لا دا دې ورته ووایي چې مانځه ته مخکې شه نو د ازمري زړه ور ورکړه خو دی مانځه ته نشي مخکې کېدی. او بیا همدغه سړی چې کله جومات نه راوځي نو دومره ګټې ګټې به شروع کړي چې ته به ورته حیران شي. او بیا مزه دا کوي چې دا سړی په مؤذن او په امام باندې اعتراض کوي چې یاره په کار وله دیسې وه او په کار وله دغه و. او دی په خپله چې صرف دی ورته ووایي چې دې سپیکر ته مخامخ شو اقامت وکړه په ده رپرپی راځي، ځکه چې موږ دې سره عادت نه یو. زموږ په مقابله کې عرب واله نو د عربو دویمه جمع چې ویني او که هر سړی مخکې کېدو شي، مخکې کېدو ته تیار او مخکې کېدی شي او دومره څه ورته یاد وي چې لمونځ پرې کولی شي. زمونږ هغه به
امیر سیوي او ښه ظاهره کې او په شرع برابري نو د هغه سره بیا کشتي او پرزول کې چې مخکې کړي او هغه مخکې کېدو ته تیار نه وي خبرې صرف د خبرو نه دي اصل کې دی چې سړي سره دومره علم خو کم سے کم وي که نه چې د خپل لمونځ اودس پې کولی شي او چېرته مؤذن رانه شي دی اذان ورکړي دا یو عبادت دی ډېر اعلی او بهترین عبادت دی ځکه حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دا مؤذنین چې دي دا اذانونه چې ورکوي د قیامت په ورځ به دا اوږدو سټونو والی دوی به الله لوی اجر ورکوي اوږدو سټونو مراد دا به عزتونو والی د قیامت په ورځ او د یو سړي په اعلان باندې چې دا خلک مانځه له راځي او د عبادت له راځي نو څومره لوی اجر به الله دله ورکوي او ځکه یو حدیث کې دا راځي چې د کوم ځای پورې د مؤذن اواز رسي نو دغه مسلمان که هغه انسان دی که هغه پیری دی هغه به د قیامت پر ورځ د دپاره ګواهي ورکوي انسان دی او که پیری دی هغه به ګواهي ورکوي چې او یا الله ده موږ له دعوت راکړی ده موږ ته ویلي دي چې حی علی الصلاة د مانځه طرف ته راځئ ده موږ ته ویلي دي چې قد قامت الصلاة مونځ قایم شو مونځ ودرېدو اوچت عبادت او دا عبادت د لوی برخې د خاوند په نصیب کیږي چې یو سړی دا عبادت کوي یعنې 15 وخته خلک مانځه ته رابلي او روزانه د دا کاري او دی وفات شو الله به څومره اجر دله ورکړي څومره خلک د ده په دې اعلان باندې جومات ته راغلي دي څومره خلکو د ده په اعلان سره په کورونو کې چې کم خلک مونځونه کوي هغوی به مونځونه کړي دي او څومره خلکو د ده په اعلان سره روژه ماته کړې ده یا یې روژه نیولې ده نو دا لوی عبادت دی او یو سړی په لارو کوڅو کې د دنیا دپاره چغې وهي په دې ورته ځان چې دی سپک نه ښکاري او چې کله د عبادت مسله راشي نو بیا کله یو غر ولي او کله بل په دې بازارونو کې مارکیټونو کې دوکانونو مخې ته ولاړ نه کله خلکو ته چغې وایي راشئ دننه کله وایي ډسکاونټ لګېدلی او د 10 روپو شی به 15 دی او دا خوله پې راماتې او کله یو د لاس نه نیسي راکاږي او کله بل راکاږي دې کې وله څه حیا او شرم نه ورځي ویله وایي رزق ګټو نو دغه شان دام عبادت کول د الله راضي کوو اجر ګټل دي ثواب ګټل دي نو دا قسم مسایل دا په یو خبره مې دې پورې کوله چې د دې ټیکه څخه خاص چا نه ده اخیستی موتام مسلمانان یو کیدای شي یو ورځ جومات کې مؤذن نه ته اذان ورکړي مؤذن نه ته اقامت وکړي امام نه ته منځه ته ورمخکې شي او که نور هېڅ نه وي نور هېڅ نه وي ځه نه په جومات کې ته اذان ورکړې نه اقامت او نه مونځ ځان دې دې ساتلی ته دې خپلو بچو ته خو به څه ښیې که نه مسلماني نه ته به کور کې بچو ته نه وایې چې مونځ کوئ او دا بچي تا ته وایي چې مونځ به څنګه کوو اذان خلک څنګه ورکوي اقامت څنګه او تاله به خپله نه درسي او په دې خبره به څوک خفه کېږئ نه ډېر ما لیدلي دي د ډېرو دعوو خاوندان او موږ سره به درسونو کې ناست وم چې وی هر څه ته تیار یو خو دې ته نه دا ګران کار دی دا ورته شیطان ګران کړی دی شیطان ډم چېرته به خپل ډمتوب باندې شرمېږي حالانکې د الله سره دشمني کوي څومره کولاوي کوي دا په لارو کوڅو کې چې بې حیا ګرځي هلکان او جنکۍ دوی له حیا ورځي چا نه حالانکې د الله سره دشمني کوي سودخور ته وګوره حرام خور ته وګوره کنزلمار ته وګوره ظالم ته وګوره نو د الله په عبادت کولو کې څنګه حیا راځي د خلکو او دغه بیا څه معاشره نه شوه چې سړی پکې د الله په بندګۍ باندې شرمېږي دغه څه معاشره نه شوه او زموږ معاشرې افسوس خبره چې ډېرې معاشرې داسې شوي چې هلته دینداري کې خلک د تعجب په نظر ګوري یعنې په لار یو سړی روان دی ګیره اوږده ده ټول به ورته ګوري لکه ده خو یعنې په کار دا و چې موږ دې سره عادت وی چې کوم سړي ګیره خریلي ده ته د تعجب په نظر وګوره چې وګوره دا سړی دی الله د ده په مخ ویښته راخېجولي دی او دی لرې کوي
دغه شان یو سړی که پنسي د ګیټو نه بره ساتي موږ د تعجب په نظر ګورو. نه تعجب په نظر هغه چا ته وګورو چې د ښځو په شان په ځان پسې پرتوګ راکاږي او پنسي راکاږي. که یو سړي تلاوت لګولی اوري دکان کې یا ګاډي کې هر یو به ورته ګوري. نه تعجب په نظر هغه ورته ګوري چې سندرې او ډمتوب او فحاشي د ټولو په مخ کې کوي، هغه ته تعجب په نظر کته پکار. او دا هله کېږي چې کله معاشره الټه شي، یعنی ښه پکې بد شي او بد پکې ښه شي. ناکم چې غلط کارونه کوي هغوی ته څوک د تعجب په نظر نه ګوري، ځکه چې معاشره ورسره عادت شوې ده. او چې کم ښه کار کوي هغه د تعجب په نظر ګوري، ولې؟ ځکه چې معاشره ناشنا شوې ده د ښه کارونو سره او د دیندارۍ سره. پخوا زمانه کې معاشره کې به بېدینه چې و بېدینۍ مشهور هغه به یو سو. زموږ په معاشره کې چې په دیندارۍ مشهور هغه یو سو وي. څومره د افسوس خبره ده. هغه وخت کې به یو څو کسان په دې مشهور وو چې دا بېدینه دي او معلوم وو خلکو ته. اوس یو څو مشهور چې هغه دینداره دي او علم ورسره او تقوا ورسره او امانتګیري پکې هغه مشهور دي. نو دا د افسوس خبره ده چې موږ په دیندارۍ کې موږ په کته روان او په دنیا کې اوس هم په کته روان. او زه اکثر د مجالسو کې وایم زه موږ پښتنو د افسوس خبره ده چې نه هم دین وګټو نه هم دنیا وګټل، یعنی یو طرف ته هم لاړو. اوس که یو معاشره بېدینه او په دنیا کې ډېره مخکې تلي، یو خلک وایي دوی دا دینداري چې پرېښودی د دې دپاره د څه دپاره چې په دې دنیا کې مخکې لاړ شي. نو نه خو زموږ په لاس دنیا راغله، نه هم په لاس باندې دین راغله. څه شی زموږ په لاس باندې راغله؟ او چې کله م الله ته واپسي وکړه که نه، الله به دله دین هم درکړي او دنیا به دله هم درکړي او په هر ځای کې به دله الله ترقي درکړي. نو دا قسمه مسایل دې ته زموږ د ټولو ضرورت دی. دا د مولوي صاحب ټیکه د دې نه رااخیستې، نه یو عالم او د جنازې مونځ شو. یو سړی یعنی چې کوم سړی مینې په خپلو خپلوانو امید او ارمان دی چې ما په ده باندې به خپله جنازه وکړه، زه د دپاره ښایسته دعاګانې وغواړم. نو دی به څه جنازه وکړي؟ هغه په مولوي صاحب پسې شاته جنازه نه شي کولی. کله د مقبرې په ونو کې پټ شوی او کله د شپول نه شاته ناست او کله د کاڼي نه شاته ناست. نو چې په مولوي صاحب پسې شاته جنازه نه شي کولی، دی به جنازه کې تاله امامتي درکړي. او پلار یې مړ دی، رور یې مړ دی، مور یې مړه ده، غسل مړي له نه شي ورکولی. دا هر څه به مولوي صاحب کوي. خو موږ ټول مسلمانان زموږ ذمهواري ده، کور کې هر چا ته مړی راځي، هر چا ته د مړي د غسل ضرورت راځي، جنازې ضرورت راځي. 5 وخته مونځ من کول الحمدلله، پای کې فرض او نفل دي، اقامت مسله راځي، د اذان مسله راځي. نو دې ټولو ته زموږ څه دی ضرورت دی. ستاسو ته ضرورت شته که نه؟ الا هغه سړی چې داسې وایي چې زما ورته ضرورت نه راپېښي، هغه جدا مسله ده. اوس د علم بعض مسایل هغه دي چې ډېر جوور دي، هغه هر سړی نشي زده کولی. هغه د امت کې بعض علما دي چې الله ورته هغه علم نصیب کړي. نو دا صحیح خبره چې اوس یو سړی راشي ووایي چې یاره دا مسلې موږ نشو زده کولی. صحیح خبره، ډېرې جوورې او ګرانې مسلې دي، ټول امت دغه نشي زده کولی. خو بعض مسلې هغه دي چې هغې ته ضرورت د عالم او د عامي د دواړو دی. هغه صرف علماو سره نه تړلی شي او اسانې دي، دا هم نه چې ګرانې دي. او موږ خو حتی الوسه کوشش کوو. والله زما کوشش دی چې زه د ګران نه ګرانه مسله په دومره اسانو الفاظو سره ووایم چې ماشوم پرې پوه شي. کوشش دی. او نه زه دلته دې دپاره ناست یم چې خپل عربي یا خپل فصاحت او بلاغت او خپل علم او علمي اصطلاحات هغه راښکاره کړه چې دیسې او دغه او ده. ځکه چې یو نیم کس دا کاري په منبر کښېني او هغه د خپل پښتو ژبې سره غمي، کله د عربۍ ګران الفاظ به وایي، کله نه. زموږ د سره کار نشته. کار دې سره دی چې د مسلمانان د الله په دین باندې پوه شي او پوهېدی شي پې سړی، هېڅ ګرانه نه ده چې کوشش وکړي پوهېدی شي پې. موږ سره والله کله کله یعنی مشران بوډاګان رابطه وکړي. بعضو وختونو پکې مشرانو زنانه وو او هغوی دا شکریه ادا کوي چې موږ ډېر څه زده کړو. چې یو بوډۍ زده کولی شي ما ورته هسې چله چې نشو زده کولی، یو بوډۍ زده کولی شي ما ورته هسې چله چې نشو زده کولی.
نو د اذان ابتدایي مسایل بیان شیو. اولنی حدیث دی باب کې راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه چې صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، وی امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه. بلال رضی الله عنه ته امر کړی شی د رسول صلی الله علیه وسلم څو مؤذنینو؟ درې. کم ابو محذوره، عبدالله بن ام مکتوم او بلال رضی الله عنه. او دې درېونو کې مشهور کوم یو دی؟ هغه بلال دی. وی بلال رضی الله عنه ته امر کړی شی، او چې کله داسې الفاظ د صحابه کرامو د زمانې باره کې راشي چې امر ورته کړی شی یا موږ ته امر کړی شی، د هغې به څه مطلب وي؟ چې رسول الله وسلم ورته امر کړی. امر بلال ته امر کړی شی، نو چې امر ورته کړی شی دا مرفوع حدیث شو، یعنې رسول الله وسلم ورته ویلي چې ته به داسې کې. بلال رضی الله عنه هغه صحابي دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په دنیا کې هغه له د جنت زیری ورکړی دی. بلال حبشي، او هغه به دا کار کو چې هغه به اذان ورکو، اقامت به کو. دا دین زه به یو خبر وکړم، په دې به خفه کېږو نه. د پښتنو د معاشرې چې څومره ما مطالعه کړې ده او لیدلې مې دي، نو ما دا خبره محسوسه کړې ده چې پښتانه د دین یوې طبقې پورې خاص ګڼي. هغه مولوي صاحب او قاري صاحب، او بیا د ډېر احترام سره دا خبره کوم چې ډېر مولیان او قاریان هغوی هم عوامو ته دا خبره راښکاره کړې ده چې بس دا هر څه زمونږ دي، موږ به یې دله کوو، تاسو بېغمه شئ. نو ځکه هغوی ځان له یو مولوي صاحب کتلی او بس هغه سره اتفاق کړی او دی موږ له مونځ کوي، اقامت کوي او قصه نوره ختمه ده، نور اخواتې موږ نه یو خبر. او هغه هم کوشش نه کوي چې د عوامو ته دا خبر وکړي چې بھئی دا دین خو زموږ د ټولو دی، که هغه عزتمند دی، که هغه کمزوری دی، که هغه فقیر دی، که ملنګ دی او که مالدار دی. یعنی دیس ګوس بلال رضی الله عنه ته وګوره څومره عزتمند شخصیت دی او دا لوی عبادت الله د هغه په نصیب کړی. نو چې کله داسې عبادت ستا به برخه راشي که نه، نو شکر د الله ادا کوو چې تا له دې توفیق درکړي. شکر د الله ادا کوو چې تا له دې توفیق درکړي. او زه ته دا خبره کوم، زه دا غواړم، زما دا ارمان دی چې زموږ پښتنه معاشره څنګه چې هر سړی اذان کولی شي او هر سړی امامتي کولی شي. صحیح ده، اکثره معاشره به داسې زده نه کړي، خو چې موږ کوشش وکړو نو ډېر افراد به پکې داسې پیدا شي که نه. او زه په دې نه یېرېږم، نه زه په هغه مولیانو کې یم چېرې زما ځای به څوک ونیسي. زه په دې خوشحالېږم چې داسې څوک پیدا شي چې زما دا ځای ونیسي. زما کار دین بیانول دی، بل ځای کې وبیانو، په بل ځای کې وبیانو. یعنې چې اوس یو سړی داسې را پیدا شي چې یاره زه دلته درس کوم او دې قابل شي، دا زما لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې کوم ځای کې چې زه درس او بیان کوم هلته الله داسې یو کس را پیدا کړو چې هغه هم بیان او درس کولی شي. نو زه ورته د خپل ځای پرېږدم، زه به دې بل ځای ته لاړ شم، ځکه چې دا دین بیانول دا زه عبادت ګڼم، دا تجارت نه دی او نه زه په دې باندې دنیا ګټم. په دې باندې به هغه سړی یېرېږي، هغه قاري صاحب مولوي صاحب چې دا د هغه څه دی، تجارت دی. یعنې که دې خلکو دا مسلې، ځکه ما تاسو ته کنې یو کس ما ته دا خبره کړې وه پاکستان په ګپ ګپ کې راته وکړه، یاره وایي دا خلک دې راپسې مولیان کړو وایي. نو ما دا خو د خوشحالۍ خبره ده، موږ خو دغه ورځ د الله نه غواړو چې زموږ معاشرې سره علم وي، هغوی پوه وي. نه نو په هره مسله اوس موږ سره چیړ کوي چې په دې خو پلاني دا ویلي دی او هغه دا ویلي دی او تا سره پسې دلیل دی او تا سره، وایي دا معاشره خو موږ غواړو. او د دې نه چې څوک یېرېږي نو ده کې چل دی بیا. نو دا عبادت که ستا په برخه رالو نو ته د لویې برخې خاوند د الله شکر ادا کړه. بلال رضی الله عنه ته وګوره څوک دی. رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته امر کړی چې ته به اذان چې دی هغه شفعن وی. شفعن معنی دا دی چې ته به جفت وی،
الشفع په عربۍ کې زوج ته ویل کېږي، جوړې ته. او جفت هغه عادت ته ویل کېږي چې د هغې جوړه وي، لکه 2 4 6 8 10 او داسې پسې بیا ځه. ویوتر الاقامه، او اقامت به طاق عدد کې وي، او وتر د فرد ته ویل کېږي، یعنی داسې عدد چې د هغه سره جوړنه برابرېږي، 1 3 5 7 9 او دې مسایل را روان دي انشاءالله. دا خو د حدیث او د حدیث ترجمه وه، او د اذان متعلق یو څو مسایل هغه به بیان کړو. اولنۍ مسله، اذان د مانځه دپاره کول دا په مسلمانانو باندې فرض کفایي دي. فرض کفایي څه مطلب دی؟ چې بعض یو کې نورو باندې ګناه نشتي، او که ټول یې پرې ټول ګناهګاري. یعنی اذان مستحب نه دی، اذان فرض دی، خو فرض کفایي دی. داسې فرض نه دی چې په هر سړي فرض دی، په مسلمانانو باندې فرض دی. یعنی اوس دې جومات کې اذان کول څه دي؟ فرض دی، خو په موږ ټولو باندې نه. چې دلته یو اذان وشو نو زموږ د ټولو غاړه ازادي شوه، زموږ نه ګناه ساقطه ده. خو که دلته اذان نه کېږي، لکه اوس یو کلی دی په هغې کې بلکل اذان نه کېږي، نو دا کلي والا ټول ګناهګار دي، ځکه چې دا فرض خو دوی په شریکه پرېښودی دی. دې ته فرض کفایي وایي. او یو وي فرض عین، لکه اوس فرض مونځ کول څه دي؟ فرض کفایي دي، فرض عین دي، هر سړی به دا مونځ کوي. دا نه چې یاره هغه پلاني کړی دی بس موږ ډډه لګولې. نو اذان چې دی دا څه دی؟ دا فرض کفایي دی، او په دې باندې دلایل دي. لکه ګوره حدیث کې دا راځي، مالک ابن الحویرث رضی الله عنه روایت دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، چې کله هغوی تلو واپس خپل ملک ته، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم، چې کله د مانځه ټیم راشي نو په تاسو کې د یو کس اذان وکړي. امر یې ورته کړی، نو امر یې چې ورته کړی معنی دا فرض دی، خو دلته یې ورته دا وایي په تاسو کې یو کس، نو فرض کفایي شو. د فرض دلیل هم شو او فرض کفایي هم شو، ځکه که هر یو باندې اذان فرض وی نو بیا به رسول صلی الله علیه وسلم هغوی ته ویلي چې په تاسو کې به هر یو کس اذان کوي. خو داسې ورته ویې نه وي، ورته ویي فلیؤذن لکم احدکم، په تاسو کې د یو کس هغه اذان وکړي. بله مسله، چې څوک بغیر د اذان او د اقامت نه مونځ وکړي، نو د ده دا مونځ څنګه دی؟ د جمهور اهل علم، یعنی د اکثر اهل علم د قول مطابق، او دا راجح ته دلایلو په رڼا کې، چې څوک هم بغیر د اذان او د اقامت نه مونځ وکړي نو مونځ یې صحیح دی، خو غوره عمل ته پاتې شوی دی. مونځ یې صحیح دی، خو غوره عمل ته پاتې شوی دی. او په دې یو دلیل دی، اثر د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دی، علقمه او اسود رحمهم الله هغه دواړه وایي موږ یو پیر په عبدالله بن مسعود پسې ورغلو، فصلى بنا بلا اذان ولا اقام. نو هغه موږ له جمع راکړه، د مانځه ټیم شو، نو نه اذان شو نه اقامت شوی، نور کېږي خوا او شا کې، خو دلته نه دی شوی. یعنې څوک دې دا مطلب نه لري چې ټولو پرېښودی دی. یعنې موږ د یو خاص جماعت خبره کوو، که دوی اقامت او اذان ونه کړي نو مونځ یې څه دی؟ مونځ یې صحیح دی. خو که دا ټول کلي والا علاقې والا پرېږدي بیا صحیح دي؟ بیا ټول ګناهګار دي. ښه، بله مسله، یو سړی دی په داسې کلي کې اوسېږي چې هلته اذان هم کېږي او هلته اقامت هم کېږي، او دی په خپل کور کې مونځ کوي، د عذر ده داسې، نو دی به اذان او اقامت کوي او که نه؟ جواب د دې مسلې دا دی چې دی بغیر د اذان او د اقامت نه مونځ کولی شي. دا د جمهور اهل علمو فتوه ده، او غوره دا دي چې اذان او اقامت وکړي. ولې غوره دي؟ اجر پې میلاوي، او موږ دا عبادت کوو د څه دپاره؟ تاسو څه دپاره عبادت کوو؟ اجر د ګټلو دپاره که، نو چې اجر زیات شي. نو که یو سړی یوازې هم وي نو دی د اذان او اقامت وکړي، دا غوره طریقه ده. خو که بغیر د اذان او د اقامت نه وکړي نو مونځ یې وشو، خو اجر او غوره طریقه ترې څه شوه؟
هغه ترې پاتې شو. بله مسله د سفر په دوران کې په مسافرو باندې اذان او اقامت شتي او که نه؟ جواب د دې مسلې دا دی چې د سفر په دوران کې به هم اذان کېږي هم به اقامت کېږي، او په دې دلیل دی حدیث د ابی بن کعب رضی الله عنه په صحیح بخاري کې دی، وایي کنا مع النبي صلی الله علیه وسلم فی سفر، موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې وو. فاراد المؤذن ان يؤذن، نو مؤذن پاسېدو چې اذان وکړي. دلته زموږ دپاره څه دلیل دی؟ مؤذن خو پاسېدو اذان یې وکړو، خو دلیل زموږ سره دی دلته په سفر کې وایي کنا مع النبي صلی الله علیه وسلم فی سفر، موږ په سفر کې او مؤذن پاسېدو اذان یې کوو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ابرد، ماسپښین ټیم و، وایي لږ صبر وکړه چې دا وخت لږ ډېر ګرم دی، ګرمي زیاته چې لږ یخ شي دا موسم، بیا به اذان وکړي. دغه شان یو حدیث کې دي سره د مالک ابن الحویرث دی چې هغوی په سفر باندې وتو، خپل علاقې ته تلو. په صحیح بخاري کې رسول صلی الله علیه وسلم ورته اذا انتما خرجتما، دوه کسان وایي چې کله تاسو ووتئ په سفر باندې فاذنا واقیما، نو اذان هم ورکوئ او اقامت هم کوئ. د دې نه دا خبره ثابته شوه چې د سفر په دوران کې هم اذان او اقامت دا شتي. او هغه قصه خو به تاسو ته یاد وي کله چې د صحابه کرام اوده پاتې شي او سهار لمونځ ته پاتې شو، ناوخته شو، چې راپاڅېدو نو بلال رضی الله عنه اذان وکړو او بیا اقامت وکړو. او د دې مسلې نه خصوصا زمونږ د پښتانه دا بلکل نه دي خبر، تقریبا بلکل نه دي خبر چې په سفر کې اذان او اقامت شته. بلکې دا مسله یاده کړه چې یو سړی یک یوازې په سفر کې او په یو شړه صحرا کې رواني، نو دی به اذان کوي، مستحب دی او په زوره به یې کوي. دې کې حدیث ابو سعید الخدري رضی الله عنه دی، هغه یو کس ته وی اذا كنت فی غنمک، کله چې ته د خپلو بیزو ګړو سره یې، او بادیتک یا په خپل کلي کې، او د مانځه دپاره اذان کې، نو فرفع صوتک بالنداء، د اذان په زوره کوه. ولې؟ وی دا اواز چې پیری ته رسي یا انسان ته رسي او هر شي ته چې رسي، الا شهد له یوم القیامه، د قیامت په ورځ به دغه مخلوق د ده دپاره ګویي ورکوي. دلته د اذان په کوم ځای کې ویله کېږي؟ یوازې یو کس دی، یعنی یو کس چې یوازې ځان له رواني او منځه ته ودرېږي، نو مستحب طریقه دا ده چې دی به اذان هم کوي او دی اقامت هم کوي. او اذان چې کوي نو مستحب څه دي؟ چې به اوچت اواز سره وکړي چې الله د دې خلکو دا ګویي د مخلوق د ده په نصیب کړي. بیا ابو سعید الخدري وی سمعت ذلك من رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا خبره ګوره ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې ده، او دا روایت په صحیح بخاري کې ده. په دومره لوی فضیلت دی چې کله ته په شړه کې روان یې که نه، او د مانځه ټیم شو، نو هم اذان کوه، او د اذان په زوره کوه چې پیریان او انسانان او د الله د مخلوق د ستا دپاره ګویي ورکړي. بله مسله د قضا منځونو دپاره اذان او اقامت دا مستحب دي. د قضا منځونو دپاره اذان او اقامت مستحب دي. او که منځونه ډېري، اوله کې دی اذان وکړي، بیا دې ټولو دپاره څه کوي؟ اقامت کوي. او خفه کېږئ به نه، دا به تاسو اکثر عملي کړي نه وي، ځکه به ته ناشنا ښکاري. دا مسلې په شریعت کې شتي، خو مسله موږ کې ده چې موږ ته اوس پته لګي. یعنې بعض موږ ته نوي مسلې بیانې، نوي خو نه دي. اوس دا حدیث د ابو سعید الخدري رضی الله عنه په صحیح بخاري کې دی، هغوی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي. دا مسله نوي ده که زړه ده؟ زړه ده، نوی تی د دې مسلې سره، ته د دې مسلې سره نوی، مسله نوي نه ده. او موږ عجیبه خلک یو چې خپل عیب پټو، نو عیب په مسله کې راوباسو. د دې دپاره چې خپل عیب پټ کړو، ما خو نه دي اورېدلي، یو نیم داسې و. حالانکې ګوره، یعنې
یو مولا چې هم دا وایي چې ما نه دی اورېدلي نو هغه ته هم موږ دا وایو چې لازم نه چې تا اورېدلي ځکه چې انسان کمزوری دی کدی ستا د علم کې دا خبر نه راغلی اوس که داسې یو عالم یې تکړه متبحر الله ولا جوهر علم ورکړی دی که وایي چې ما نه دی اورېدلي خبره کې وزن شتي نو اوس عامي به هم تا ته وایي دا مسله وایي ما نه ده اورېدلې ښه نو ته کوم داسې ابن حجر راغلی چې تا نه ده اورېدلی چې دا به نه وي خو تا ته نه وه معلومه که نه ته به جهالت کې شکریه ادا کړه د هغه عالم چې تا ته دا مسله بیان کړه او هغه تیاره تا نه ختمه شوه او رڼا راغله نو د هغې په ځای باندې موږ بیا هغه عالم ته او د هغه مسلې ته د عیب نسبت کوو چې یاره دا خو نوې مسله یې بیان کړه نو دا مسلې ټولې په شریعت کې شتي خو موږ ته نه دي معلومې او دوو خبرو د لاسه یو خو موږ کوشش نه دی کړی چې زده کړو دویم بعضو مولیانو موږ ته دا مسلې هغه نه دي بیان کړي زه اکثر په دې بعضو مولیانو باندې اعتراض کوم چې د یعنی حق زمونږ باندې د مسلمانانو صرف دا نه دی په یو عالم باندې چې دی به د جمعې خطبه صرف ورکوي او د جمعې په خطبه کې به یو کلیوال یو علاقې والا هغه به څومره څه زده کړي او هغه ټوله 40 منټه یا نیمه ګنټه خطبه ده او هغې له ډېر پکې راځي هم نه اخره کې را منډې وي نو دی به څه دین زده کړي که نه زما خبره غلطه ده نشي زده کوی پکار دا ده چې په هفته کې یو څو ورځې هغه داسې مقرر شي چې د مسلمانانو ته پکې د هغوی دین بیان شي چې دوی څه نه څه د دین سره خو یې تړوني کړي نو هغه اکثر عادتي تقریرونه دي او هغه هم د کتاب نه کتاب پکې بعض ځان ته پوره ایښودی په کتاب کې چې څه لیکلي هغه تا ته وایي نو هغه نه اثر کوي نه بیا خلک اوري او بعض چې دی هغه داسې تقریرونه پکې شروع کړي چې هغه کوم چې راغلي دي لږ ډېر منزله چې روانه جمعه کې هغه هم بیا نه راشي زه یو پیر دلته یو جومات ته لاړم روژه کې سهار منزله یاره دومره اوږد لمونځ د امام وکړو که نه او بیا روژه کې ګوره سهار لمونځ صحیح ده رسول وسلم به اکثر اوږده و خو روژه کې بیا دی چې حکمت دا دی چې سړی لږ مختصر کې خلکو پېشمنۍ کړی اکثر پکې نن سبا جو د شپې ویښي اوده کېدو ته یې زړه کېږي او د ځوان زوی دومره اوږد شو که نه دومره یعنې یو خو اوږد یاسې هغې سړی نه تنګېږي خو یو سم یې داسې اوږد کړو بیا چې سلام وګرځو نو روژه وه اولنۍ ورځ وه که څه دویمه وه او دا جومات ته خو ته اوله کې خلک لږ ګرم ګرم وي مو جوماتونو ته ځي جومات کې ډېر خلک ناست نو هغه سپیکر راواغېستو تقریر یې شروع کړو او اکثر پښتانه ناست هغه به تقریر پوهېدو هم نه په عربۍ کې شو عربي عالم او وایي ماشاءالله دا جومات څومره ډک دی او نور کله چې دا مخونه موږ په جومات کې نه وینو دغه ځکه چې د دا لمونځونه ما بوزه کې چې 2-3 کسان به شاته ولاړ او دا مخونه وي په بوزه کې موږ نه ولیدلی اوس ویل ما ورته په زړه کې مې سبا هم دا مخونه ته نشي لیدی کوم کار چې تا نن وکړو که نه تا مخونه ته سبا هم نه ویني بیا پکار دی چې سړی داسې دین بیان کې په حکمت سره یو کار وکړي چې دا خلک ستا طرف ته مایله شي او راشي الحمدلله زموږ پښتانه په دین باندې مین دي خو لږ نصیحت غواړي او خلک کوی د خټې دپاره لږې اوبه چې دی هغه دارو وي او لمدې خټې دپاره لږې اوبه نو زموږ خلک الحمدلله دا نه چې د دین سره یې نه لګي لږې ورته خو صحیح دین ورته نه دی معلوم لږ چې سړی ورته په طریقه خبره وکړي نو الحمدلله دین طرف ته توجه شتي نو دا مسایل زموږ د بعضو مولیانو صاحبانو غلطي دی چې هغوی دا مسایل د عوامو ته نه بیانوي ښه نو د قضا مونځ دپاره اذان او اقامت مستحب دي دلیل پې څه دی د سحر مونځ چې رسول الله وسلم نه پاتې شوی د سحر مونځ چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه پاتې شوی نو بیا د هغې نه بعد بلال رضی الله عنه څه چل وکړو اذان یې وکړو او بیا د هغې دپاره اقامت وشو ښه بله مسله زنانو دپاره اذان او اقامت شتي او که نه نو دا یاده کوي دا مسله چې دا اتفاقي مسله ده د اهل علمو په منځ کې چې زنانو باندې اقامت او اذان دا لازم نه دي
خو دومره ده که چېرته زنانه خپل منځ کې او هغوی اذان وکړي او بیا د هغې نه بعد اقامت ورکړي د مانځه دپاره نو څه حرج پکې نشته. دغې د الله یادول دي که نه، یعنې اوس که یو زنانه ودرېږي، زنانه دي ټولې، او اواز به ډېر نه اوچتوي او خپلو حدودو کې هغه ووایي الله اکبر الله اکبر، نو خو الله یاد کړو که نه، که څه ګناه وکړه الله یاد کړو، نو د الله یادول خو به موږ بندولی نه شو. او ځکه امام ابن المنذر رحمه الله یو اثر راوړی دی، وی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بس یو کس راغی وی هل علی النساء اذان، زنانو دپاره اذان شتي؟ وی هغه سخت غوسه شو، وی ستا څه مطلب دی چې د الله د ذکر نه یې منع کړم؟ یعنی په ما باندې دا فتوا ورکوي چې زه ووایم چې زنانه دې اذان نه کوي، یعنی د الله د یادولو نه یې منع کړم؟ د هغوی دپاره دا شتنې لازم پې نه څنګه چې سړو دپاره دي. خو که چېرته خپل منځ کې زنانه او خیال ورسره وساتي چې اواز نه اوچتوي، دومره چې دوی اوري اذان وکړي اقامت وکړي او خپل منځ کې جمع وکړي، جمع مسله مې مخکې تېره کړې بیان کړې وه، نو دې کې څه حرج نشته. دا بعض هسې راشي د دیندارۍ کې به نیغ نیغ کېږي او خلک به د دیندارۍ نه منع کوي. لکه اوس زنانه جومات ته مانځه تللی شي، مخکې ورځو کې ما مسله بیان کړه که نه، په شروط به یو نیم به راشي وایي زنانه څنګه جومات ته ځي؟ نو سوال دا دی زنانه څنګه مارکیټ ته ځي؟ او زنانه څنګه هغې یونیورسټۍ ته ځي چې په هغې کې اختلاط یا هلکان او جنکۍ یو ځای سبق وایي؟ او زنانه څنګه په پردو ودونو کې ګډېږي او د هغوی نه ویډیوګانې کېږي او سندرې لګېدلي؟ او زنانه څنګه ده په دې مارکیټ کې داسې بې حیا ګرځي؟ چېرته دې سوال له خو راشه که نه. زنانه جومات ته لکه جومات خو د الله کور دی، که زنانه راله مونځ به کوي که نه، څه به کوي؟ جومات کې نور څه کېږي؟ خو مونځ به کوي، قرآن به وایي، ذکر د الله به کوي. نو اوس یو راشي تا ته وایي چې یاره دا زنانه څنګه اذان کولی شي؟ لکه پرېږده الله یادوي، یادوي دې که نه. ها موږ ورته دا ووایي چې اواز دې پې ډېر نه اوچتوي چې بهر ته نه راځي، څنګه چې سړو دپاره نور الله یادوي په کور کې جو الله دې یادوي که نه. ورسېدې په دې مسله. ښه بله یو مسله مې ذهن ته راله ډېره اهمه، زموږ په دې ملکونو کې بې وخته اذانونه هم کېږي ډېر باز. یاد کوي د اذان کوم ځای کې کېږي او کوم ځای کې نه، دې کې بعض ځایونه ثابت دي بعض نه. د پنځو منځونو دپاره اذان دا خو واضح دی، پنځو منځونو دپاره اذان دا خو مشهور عبادت دی. دویم د ماشوم په غوږ کې اذان چې کله پیدا شي، دې باره کې یو درې حدیثونه راغلي دي خو سندن کمزوري دي، خو صرف دومره ده چې بعض علما دا وایي دا کمزوري حدیثونه چې راجمع شي بیا هم د دې مسلې نه څه نه څه ثابتېږي او د امت عمل پرې را روان دی. نو که څوک ماشوم ته په غوږ کې اذان وکړي نو دې کې څه حرج نشته. اقامت باره کې ګوره بلکل یو روایت دی او هغه منګړت دی، اقامت بلکل نشته. دا ښایي غوږ کې اذان او ګز کې اقامت. نو د اذان باره کې خو بیا هم هغه حدیث دي دوه درې دي چې راجمع کړي نو څه نه څه به جوړ شي د بعضو علماو د رایې مطابق. خو اقامت باره کې یو روایت دی هغه منګړت دی، موضوعي روایت دی. او که دا اذان د سره د ماشوم په غوږ کې وم نه شي دې کې څه حرج هغه نشته. په دې سره ماشوم نه مسلمانېږي چې په دې سره دی مسلمانېږي. بعضو دا مطلب دی چې نو غوږ کې به ورته اذان د څه لپاره کوي چې دی مسلمان شي؟ هغه پیدا په فطرت دی، ته اسلام سره عادت که څنګه تربیت ولا ورکه په اسلام. اذان دی ورته په غوږ کې وکړو او بیا ورته د سره الله ښیي نه، دا ځان به ورله فایده ورکړي؟ اذان دی ورته په غوږ کې وکړو او ډمتوب او بېدیني او فحاشي ورته ښیي، اذان ورله څه فایده نه ورکوي. نو دا اذان لازم نه دی، بلکې بعض علما خو دې ته بدعت وایي. گنجایش پکې ولې دی؟ یعنې د امت عمل پرې را روان دی او څه نه څه احادیث دې باره کې شتي، نو ځکه دومره سختي پکې نه کوو موږ. دریم د پیري نه چې ویرېږي یا د پیریانو نه، دغه ټیم کې اذان کول دا ثابت دي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې دا پیری کله اذان واوري د تښتي. نو چې کله یو سړی داسې علاقې ته ورشي چې هلته یعنې دی یریږي د پیریانو نه یا څه ځای کې به پیریان رالو، نو چې دی اذان وکړي نو فایده به صحیح
پیریانو سره تختی دا ثابت دی صحیح مسلم کې دا حدیث دی د غم او د مصیبت په وخت کې بعض خلک اذان کوي او دا نه دی ثابت د غم او د مصیبت په وخت کې اذان کول دا بدعت دی د مړي د ښخولو په وخت کې بعض اذانونه کوي چې کله مړی قبر ته کوزوي نو دی د قبر په غاړه ودرېږي څه کوي اذان کوي دا بدعت دی په دې دلیل نشته بارانونه چې ډېر شي د هغې د ودرولو دپاره اذانونه کوي دا بدعت دی زلزله چې راشي اذانونه کوي دا بدعت دی سیلاب چې راشي اذانونه کوي دا بدعت دی تېر شوي کال کې چې هغه سیلاب راغلی ټول به د جومات په دې کوټه ولاړ وو یا به خپلو کورونو په چتونو او لا یو میسج پکې هم خور شوی و چې ډېره روانې شپې له به هر سړی په خپله کوټه ودرېږي او اذانونه به کوي بیا هغه ویډیو نشر شوه ما کته هر سړی په کوټه ولاړ له اذان روان یعنې د دې د سره غم دی هغه 5 وخته چې اذان کېږي د هغې جواب دې ورکړی ته هلته کوم جومات ته ورښکاره شي دلته به کور ولاړ دی الله اکبر ټول ما د پېښور ویډیو لیدلی و دا اذانونه پکې روان داسې چلی وي دا بعضو مولیانو صاحبانو ویلي چې کله اذانونه وکړی شي نو دې سره سیلاب او بارانونه هغه ودرېږي دا بدعت دی په دې باندې هېڅ دلیل نشته دغه شان بعض وی موږ ختم د صورت یاسین کوو نو ختم د صورت یاسین چې کې په صورت یاسین کې مبین ټکی راځي نو چې په څومره ځایونو کې مبین راځي د هغې سره به اذان کوي دا د صورت یاسین ختم دی کېدای شي تاسو کې بعضو بزرګانو کړی وي او که تاسو نه یې کړی نو اکثرو له چې دی مور او ابۍ د صورت یاسین ختم کوي چې الله یې کامیاب کړي دا ختم اکثر دا مشرانې زنانه وي ستا دپاره مې وي اووه ختمه مې وکړو سړی حیران شي چې اووه ختمه دې څنګه وکړو په نو هغه دغه ختم وي صورت یاسین به وی او د مبین ټکي سره به اذان کوي دا بدعت دی دا ختم هم بدعت دی دا مبین ټکي سره اذان کول دا هم بدعت دی ها بعض وی چې کله قحط راشي او بارانونه نه ورېږي او یا وبا راشي عامه نو بیا به اذان کوي دا هم بدعت دی دې ټیم کې هم اذان دا نه دی ثابت وګوره د عبادت سره د چا ورانه نه ده خو عبادت به هغه عبادت چې کوم موږ ته الله او د الله رسول ښوولی ما ته خو د ځان نه عبادت نشو راویستی که نه راویستی شو نشو راویستی اوس یو سړی تاسو ته دا ووایي دې قبر کې اوري نو چې دارالعلوم کې دا خبرې کېږي بهر عوامو نه به ته څه ګیله وکړي وایي زنانه حاجي صاحب وایي چې زنانه مړه شوه مولوي صاحب په تقریر کې دا وایي چې دا ډېره بختوره ده یو خو دارالعلوم خوا کې ښه ښځه نو 5 وخته اذان اوري قبر کې او بله دا چې د مدرسه کې چې کم طلبه دي وي دوی به هر سهار صورت یاسین ختم پسې کوي نو بهر بیا څه ګیله وکړه او په دې باندې کار روان دی په دې ختمونو مسله موږ کې هم ده او هغوی کې هم ده یعنې کم زه هغه قاریان او مولیان یادوم چې کومو کې بدعت یعنې مسله په هغوی کې هم ده مسله د بل طرف ته عوامو کې هم ده پښتانه وایي که نه وایي څه اوبه خړي دي او څه میان ړانده دي اجیانو ته مسلې ښایي لازم نه دی چې اجیانو سره راځي دا به غټ مولایي زه یو پیر په حج کې وم او عرفات کې زما ډیوټي وه نو زه یو ځای ته ورغلم هلته ټول پښتانه وو نو هغوی ته هغه مولوي صاحب بیان کو کوم چې ورسره راغلی و د ملک نو زه کېناستم ما چې د دا بیان پکې واورو بیا به د هغې نه به خبره وکړو خپله نو هغه کارونه ورته ټول وښوو یعنې
کنی نه یو شل کار ورته د وښو چې نن ورځ دا کول پکار دي او دا کول په دې شلو کې به د 18 بې دلیله ټول بدعات ورته وو دا وکوي او دغه وکوي او داسې وکوي او دا وکوي ټول بې دلیله کارونه ورته وو نو د قافلې سره چې راغی لازم خو نه چې هلته به واسطه برابري پاکستان کې په د هغه چا کار ښه کېږي چې یو سره پیسې یې واسطه برابري واسطه چې د چا برابري لږه ګیره غټه که یا ګیرې اوږدولو ته هم ضرورت نشته دې ته هم هلته څوک نه ګوري هغه جاوید غامدي دی که نه منکر حدیث د هغه د سره ګیره شتي ده داسې سهار چې راپاسې به بلیټې ووایي او هغه هم غټ مولا دی پاکستان کې نو هلته دغه ته ضرورت هم نشته ګیرې ته لږې که واسطه دي د حج د اوقافو والا سره خبره ورسره وکړي سبا له به یې ته هم حج له رالېږلی او خلکو ته مسلې بیانې ما پسې یو کس راغی ما ته یې وایي چې مور پلار مې حج له راغلي دي ما راغوښتي دي هغه دلته او وایي چې څنګه رالو نو مولوي صاحب چې دی هغه ټولو ته اعلان وکړي چې کیمرا جمع کړي او بیا د هر یو نه 500 ریاله د دم یې واغېستو نو وایي چې دا به صحیح و که نه به نو ما د څه شي دم لکه एकदम راتلو سره کم دم راغی اخر او بل په ټولو باندې په یو ځای څنګه دم موړي چې یو کس نیم باندې که بیا هم څه مسله راغلي نو هغه بیا معلومات وکړو نو بیا ما ته دا ووي هغه وایي چې د ده مور پلار ته ویلي دي چې په تاسو جاهلان یې عوام یې په تاسو به لازم سځي کې دم اوړي نو دا اول له دا شی څه کوي داخلي کوي ځکه چې لازم تاسو به کېدای شي خبر نه یو په تاسو به دم اورېدلی نو دا یو دم خو په ایډوانس کې دا داخل کړي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي نو هغې له راځو تهجدو دپاره اذان د سهار د منځه نه مخکې هغه مسله به انشاءالله د دې درسونو په روان درس کې به انشاءالله بیانې شي په دې باندې به اکتفا وکړو ځکه چې دې نه بعد چې کومه مسله ده هغه لږه تفصیلي ده او د اذان ډېرې مسلې بیا هم پاتې شوې هغه به پرېږدو انشاءالله روان درس ته الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ له په دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي او دا ورور مطالبه د دعا کړې ده چې د یو ملګري کور والا چې ده هغه بیماره ده او غیبوبه کې ده د هغې دپاره دعا الله سبحانه وتعالی د هغې له روغ صحت ورکړي او الله سبحانه وتعالی دې روغ رمټه خپلو بچو ته خپل کور ته واپس راولي او الله سبحانه وتعالی دې د هغې خپلوانو ته صبر ورکړي او الله دې ورله طاقت ورکړي د هغې د خدمت کولو او چې څومره بیماران دي الله سبحانه وتعالی دې ټول له روغ صحت ورکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد قبلة قلبي كعبة ربي